المنافقون مدني سورت ته پدې کې 11 آیتونه دي، 2 رکوګانې دي، او عام پدې کې د منافقانو منافقت الله راښکاره کړی دی. شان نزول دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په 15 هجري کې د شعبان په میاشت کې یو غزا دپاره تللی و چې په هغې کې د انصاري او مهاجري جګړه راله. دواړو خپلو ملګرو ته آواز وکړو، انصاري انصارو ته آواز وکړو، کوم چې مهاجر هغه مهاجرینو ته آواز وکړو. نو عبدالله بن ابی بن سلول وی په دې غزا کې و منافق خبیث، هغه وی وګوره وی دوی زمونږ په ډوډۍ باندې ماړه شو دا مکې والا، او اوس موږ پسې لګیا دي. نو بیا یو د عربو یو متل وی سم من کلبک یاکلک، دا خپل سپی سورب که چې تا وخوري. زید بن ارقم رضی الله عنه دا خبرې واورېدې، راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله اخو دا وی سپي وی مؤمنانو ته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ګواه خو ما سره نشته، او هغوی قسمونه وخوړو موږ نه دي ویلي. الله د زید بن ارقم د تصدیق دپاره آیتونه نازل کړو چې او دوی دا خبره کړې ده. بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون، کله چې راشي تا ته منافقان، قالوا نشهد انك لرسول الله، وی هغوی ګواهي کوو موږ چې یقینا ته خامخا رسول د الله، والله يعلم انك لرسوله، او الله پوهیږي چې یقینا ته خامخا رسول د هغې. دا خبره خو صحیح ده چې ته د هغه رسولي. منافقان وایي چې ته د الله رسولي، دا خبره صحیح ده چې ته د الله رسولي، خو دوی دروغ وایي، دوی دا نه مني د زړه نه. والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، او الله ګواهي ورکوي چې یقینا منافقان خامخا دروغجن دي. اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، دوی نیولی دی قسمون خپل ډال، په دې قسمونو ځان بچ کوي. فصدوا عن سبيل الله، نو خلق منع کوي د لارې د الله نه. انهم ساء ما كانوا يعملون، یقینا دوی بد دي هغه عملونه چې دوی کوي. ذلك بانهم آمنوا، دا په دې وجه چې دوی ایمان راوړو، په خوله خو ایمان راوړو کنه په ظاهره کې، ثم كفروا بیا کفر وکړو په زړه کې کافرانو. فطبع على قلوبهم، نو مهر والی شو په زړونو د دوی باندې، فهم لا يفقهون، نو دوی نه پوهېږي. د منافقانو بعض نښې، واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم، او کله چې وینې ته دوی تعجب کې با چې تا لره بدنونه د دوی، ځکه چې جهاد نشته عبادت نشته، بس دا پیر شټونه به یې نیولي. وان یقولوا تسمع لقولهم، او که دوی خبرې کوي ته به غوږ ږدي خبرو د دوی ته. داسې چالاک لګی که نه چې تا به مجبوره کړي ته به ورته غوږ ږدي. کانهم خشب مسنده، ګویا کې دوی لرګي دي تکیه کړی شوي. مثال د لرګو دی، دیوال ته تا یو ډډ لرګی د سره کور کي که نه، دیوال ته دې ودرولی پالتو ویاړي. نو دوه خبرې دي، یو خو دې لرګي اسې ځای نیولی او فایده من نه، دې منافقانو اسې د مؤمنانو په منځ کې ناستې، نور څه فایدې نشتي. دویم دوی د لرګو په شان قمقلان دي، او لرګی په څه پوهېږي، څه به یې زده کړي، دغه شان دوی هم نه پوهېږي که نه. یحسبون کل صیحة علیهم، ګمان کوي د هرې چغې په ځان باندې. الله اکبر. معمولي به آیت نازل شو، په دوی به وریدو که الله زموږ حال بیانوي. ها داسې د بوزدلۍ او د یېرې ژوند د دوی. هم العدو فاحذرهم، هم دوی دشمنان دي نو ځان وساتئ د دوی نه. قاتلهم الله انا یؤفکون، هلاک دي کی دوی لره الله کم طرف ته اړولی کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د عبدالله بن ابی بن سلول د خبرونه خبر شو، او دا ویلي چې دا سپي دي، او دایم ویلي دي، دایم ویلو په دوی باندې خرچه مه کوئ، دا د مکې نه چې راغلي دي، تاسو به خرچه بنده کړئ په دې کنګالو باندې. دوی به دې پیغمبر د خوا نه وتښتي، ټول مالونو ته ناست دي. او دایم ویلو وایي زه عزتمند چې مدینې ته لاړ شم که نه، نو والعیاذ بالله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ذلیله وایي، دغه ذلیله به زه د مدینې نه وباسم. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله په دې خبرو خبر شو، خلکو عبدالله بن ابی ته وایي لاړ شوي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دله بخانه وغواړي د الله نه.
په تکبر کې راغی وایي تاسو ما ته هر شی وایي نو زه به یې منمه زه نه ځم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله او کله چې ویلی شي دوی ته راشئ چې بخانه وغواړي تاسو لره رسول د الله لووا رؤوسهم تاو کې سرونه خپل ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون او یې به ته دوی لره چې اوړي به او دوی ځان لوی ګڼونکي دي تکبر کې به راشي یا ځان لوی ګڼونکي یي چې اوس به زه ځم هلته الله پیغمبر ته وایي که ته دوی له بخانه غواړو که نه غواړې زه یې بخمم نه سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم برابر ده په دوی باندې چې بخانه غواړي دوی لره او که بخانه نه غواړي دوی لره لن يغفر الله لهم هیڅ چېرې بخانه نه کوي الله دوی ته ان الله لا يهدي القوم الفاسقين یقینا الله هدایت نه کوي قوم نافرمانو ته د دوی د خباثت ته وګوره که نه هم الذين يقولون دا کسان دي چې وایي دوی لا تنفقوا على من عند رسول الله خرچه مه کوئ په هغه چا چې د پیغمبر د الله سره دي حتی ينفضوا تر دې چې خواره به شي د ده نه وایي دا دې مال ته ناست دي الله اکبر الله وایي ولله خزائن السماوات والارض او خاص الله لرا خزاني د اسمانونو او د ځمکې دي ولكن المنافقين لا يفقهون مگر منافقان نه پوهیږي يقولون لئن رجعنا الى المدينه وایي دوی که چېرته واپس شو موږ مدینې ته ليخرجن الاعز منها الاذل خامخا وباسي به عزتمند د دې نه ذلیل لره ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين او خاص الله لره عزت او رسول داغ لره ومؤمنان لره ولكن المنافقين لا يعلمون مگر منافقان نپویگی دا عزت ولی دوی سره دیس عزت خو ټول د الله سره دی د پیغمبر عزت دی بیا د مؤمنانو عزت دی اوس الله د صورت په آخره کې ایمان والو ته نصیحت کوي چې تاسو په ځان کې د منافقانو د صفت نه پیدا کوئ د دنیا د لاسه به د الله نه ځان نه غافله کوئ دغه شان د الله په لار کې به خرچې کوئ د هغوی په شان بخل به نه کوئ یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله غافل دي نکړي تاسو لره مالونه ستاسو او نه اولاد ستاسو د ذکر د الله نه ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون او چا چې وکړو دا کار نو دا کسان هم دوی تاوان والدي وانفقوا مما رزقناكم او خرچو کې دا غ مالونو نه چې درکړي دي موږ تاسو ته من قبل ان یأتي احدکم الموت مخکې د دې نه چې راشي یو تن ستاسو ته مرګ فیقول رب لولا اخرتني الى اجل قریب نو وایي به ای ربا زما ولې نه وروسته کې ما لره تر نیټې نږدې پورې فاصدق نو زه به صدقه وکمه واکن من الصالحين او شم بدني کانونا بیا به دا چغې وایي د فایدې د ساتئ چې دا مړی دا غواړي وایي ما واپس کې زه صدقه ورکومه علما وایي د دې نه داسې ښکاره شو چې د صدقه کې ډېر لوی زور دی د الله په لار کې مال لګول په دې کې ډېر لوی زور دی په آخرت کې پته لګي دوی ته محسوسه شو نو ځکه وایي یا الله واپس مې که ښه نو څه کې لږ وخت راکړه څه کې وایي زه صدقه کومه زه به په نیکانو کې شمه او داسې خو کیدی نه شي ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها او هیڅ چېرې نه وروستو کوي الله هیڅ نفس لره کله چې راشي نیټه د هغې والله خبير بما تعملون او الله خبردار دی په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ